العالمین مسلمان باندې په هره زمانه کې آزمایش او امتحان راولي د مسلمان په مال باندې، د مسلمان په بدن، په اولاد، خو آخر کې کامیابی فتحه دا بیا د مسلمانی. یو زمانه کې بنی اسرائیل د موسی علیه السلام د زمانې نه پس لږه غوندې سرکشي پکې پیدا شو، د الله نافرماني. یو قوم په الله مسلط کې چې هغې ته عمالقه وایي. هغې راغلل او په دې بني اسرائیلو باندې حمله وکړې او بني اسرائیل یې تقریبا ختم کړل. دا د موسی علیه السلام د وفات نه پس خبره ده. د بني اسرائیلو چې کوم عبادت خانې دي لکه زموږ چې جوماتونه دي دی روان کړل، مکمل یې وغورځول او د هغې کتاب و تورات کوم چې په موسی علیه السلام باندې نازل و، د الله کتاب لکه زموږ دپاره قرآن حکیم دی، هغه تورات یې وسوځ او ختم یې که. او چې څومره د هغې تورات نسخې وې د چا په کور کې وې که په عبادت خانو کې وې که بازارونو کې وې، هغه یې اخیستلې او سوځولې وې، د نه تورات ختم کړو. او چې کوم د بني اسرائیلو مشرانو، که هغه د مذهب مشرانو او که هغه د سیاست او د قوم مشرانو، ټول مړه کړل. د بني اسرائیلو ډلې یې ختمې کړې، ځای په ځای وتښتېدل او ملکونه یې وله تس نس کړل، پیسې یې ترې واخیستې، ښځې یې ترې بوتلې، ماشومان بچي بوتلل، هغې غلامان کړل، ښځې ځان له وینځې کړې او بوډاګانې یې پرېښودل او چې کوم د جنګ ځوانان وو هغه یې ټول مړه کړل. ټول طاقت د بني اسرائیلو د عمالقو د لاسه تس نس شو. یو غټه ابتلا پرې راله. کافر که په دې دنیا د الله نافرماني کوي نو د هغې دپاره خاصم آخرت عذاب دی، جهنم دی. او مسلمان که دلته بدعمله شي او نافرماني شروع کړي نو الله وله عذاب ورکوي. الله دې بني اسرائیلو له عذاب ورکو، سخت خطرناک عذاب یې ورکړ. پروردګار داسې کول چې د هغې کم علما او کم عبادت والا خلک وغه مړه شو، مشران هم مړه شو. خاندان نبوت چې د پیغمبری کم خاندان و هغې کې یوه ښځه داسې پاتې شوه چې د هغې په ګیره ماشوم او د پلار د مرګ نه پس د هغې نه یو ماشوم پیدا شو، هغې له شمویل نوم کېښود. ورو ورو لوېده پروردګار هغې شمویل له نبوت ورکه، پیغمبري ورکړه، شمویل علیه السلام. څه ناڅه بني اسرائیلو کې یو پوټې لږه غوندې سا پیدا شوه چې د الله تعالی په نوم کې پیغمبر پیدا که او پیغمبر د دین تعلیم به کو، خلکو ته به عبادت خو. زور د تورات هغه ژوند او د تورات تعلیمات ورو بیا جملي شو. چې زمانه تیره شوه نو بني اسرائیل د یو ځای بل ځای نه راغونډ شو، دوی خو منتشر شو، یو قوم یو ځای اوسېده، بل قوم بل ځای اوسېده، بل قوم بل ځای اوسېده، وتښتېدل، تتر بتر شو. عمالقو سخته سزا ورکړه، بیت المقدس یې ورته ختم کړ، وامې کړ. او دوی سره چې کوم تابوت و مسلمانانو سره یو غټ صندوق و د لرګي او په هغې کې د پخوا پیغمبرانو د آدم علیه السلام امسا و پکې، د موسی علیه السلام تبرکات و پکې، د ابراهیم علیه السلام تبرکات و پکې، د تورات نسخه و پکې، د ابراهیم علیه السلام صحیفې وې پکې، ایم ته یې وړو ځان سره. دا به بني اسرائیل د جنګ په وخت کې استعمالو، چې کله به چا سره جنګ و نو دا صندوق به یې ځان سره وړه، د دې صندوق په برکت به الله فتح ورکوله. ایم ته یو دا شمویل علیه السلام چې کله لوی شو، الله نبوت او پیغمبري ورکړه، د بني اسرائیلو بعضې مشران ورته راغونډ شو، ورته یې وویل چې داسې کار دی چې دې عمالقو خو په مونږ ډېر ظلم کړی، ته لا پیدا هم نه وې، ځکه دې خو د مورګېره کې او مونږ له ډېر سخت عذاب او سزا راکړې ده او زمونږ یې ډېره رسوایي کړې ده، ښځې رانه بوتلې، ماشومان یې بوتلل، اوس هم هغې سره وینځي غلامان دي، ځوانان یې راله مړه کړل، مشران د قوم او د مذهب هر څه یې ختم کړل. نو ته مهرباني وکړه مونږ له یو مشر جوړ کا، یو بادشاه راله مقرر که، یو مشر جوړ کا چې مونږ ټول په هغه متفق شو، راجمع شو، د عمالقو سره جهاد وکړو، د دوی نه خپل بدل وکړو. حضرت شمویل علیه السلام ته خو پته وه
ورته وی ګوره داسې به ونه کړی شي لاول خو که ما دله بادشاه جوړ کو او به نه منئ او که ویم منئ نو ما ته تاسو معلوم یې جهاد نشئ کولی وی نه که نه وی ګوره ما ته پته ده حضرت موسی علیه السلام چې زمونږ مشر و پیغمبر و هغه چې کله تا جهاد یې کو قوم ورسره دی او چې قوم یې کله هغه کافر دشمن ولیده وی اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون ای موسی زه تا او خدای دې جنګونه کوي او مونږ به دلته ناست یو مونږ په دې کې نه یو زمونږ مشرانو ستاسو مشرانو موسی علیه السلام ته داسې نه دي وی او بیا بل پیغمبر حضرت خزقیل علیه السلام هغه الله راولېږه د موسی علیه السلام نبی رستو نو هغه تاسو ته ووایي زموږ مشرانو ته ووایي چې راځئ چې جنګ کوو نو تاسو ورسره پاڅېدی او چې دشمن ته ودرېدی نو ټول ته وتښتېدی نو څه یو غر ته وتښتېدی او څه بل غر ته څه بل غر ته نو الله در باندې هلته داسې عذاب راوسته چې ټول یې مړه کړی نو سم شی پام کوئ زمونږ مشرانو د موسی علیه السلام سره هم دا چل کړی دی په ځای پرېښی دی او حضرت خزقیل علیه السلام هم په ځای پرېښی دی نو که ما هم دله اوس یو بهادر انسان او یو بادشاه مقرر کړي یقین مې در باندې نه راځي چې جنګ به وکړې د تیارې خواره یې من او سلوا به یې خوړل که نه تیار ترنجبین او تیار سیسې او ملغان به ورته راتلل او په هغې کې به هم لا پیاز او مسور غوښتل د هغې خلکو اولاد نه یاست بهر کې دی وی چې نه مونږ به ولې جنګ نه کوو مونږ خو دومره رسوا شوي یو ذلیله یو چې د حد نه او چې د سترګو د لګولو ځای نشته مونږ خو دغې ظالم قوم کافرو برباد کړي و زمونږ جوماتونه زمونږ د الله کتاب او زمونږ د دین او د قوم مشران او ښځې زمونږ خو تبۍ کړې ده مونږ له شا به یو بادشاه مقرر کا او مونږ بلکل ورسره ځو او د دې کافرو نه خپل بدل اخلو او په دې بادشاه به دا ټول بني اسرائیل راغونډم شي یو دی به شو پې ټول وی ښه وی ښه د یو کس سره مقرروم نو په دې د ده په رعیت کې یو کس و طالوت د هغه نوم و هغې وله بادشاه مقرر دا هغه زمانه وه چې بادشاه به جوده او پیغمبر به جوده پیغمبر به بادشاه نو بادشاه به پیغمبر هغه زمانه و بادشاه وله مقرر که طالوت وی دا ستاسو بادشاه دی ده سره غونډ شي دې به درته طریقې برابر کي او ورځئ په دې کافرو باندې جهاد ورسره وکړي وی ښه دا طالوت چې مونږ له بادشاه مقرر کړ دا غریب دی ولم یؤت سعة من المال دا خو فقیر غریب سړی دی مسکین چې ته مالدار به دې کتلی دولتمن سړی به دې مونږ له بادشاه کړو دا غریب سړی دی مونږ به اعتراض وکړو وی ګورې ما درته نه وی چې لاول خو د لکه ما بادشاه مقرر کړ نو تاسو هغه باندې متفق کېږئ نه او که متفق هم شئ نو د جنګ ځوانان نه یې خو تاسو غوبل کو نو وی نه داس دا مونږ نه منو اوس خو ما د الله سره مشوره کړې ده ما خو د ځانه نه دی مقرر کړی زه خو پیغمبر یم الله په مشوره مې دا سړی بادشاه مقرر کړی دی بدبختو که دا مو ونه منه غر کېږې نو بعضې کسان خو د خپلې خبرې نه واپس شوي ټیک ته وبه منو بعضو وی چې یاره دا خو زموږ لکې شک دی او دا خو غریب دی او مالدار نه دی او د قوم مشر خو مالدار پکار دی وی مونږ له څه نښه راکړه هغه وی ښه یو نښه به د الله نه وغواړم ای پروردګاره د طالوت خو ما ستا په مشوره د قوم مشر جوړ کړو بادشاه مې جوړ کړو خو دا بعضې خلک اخوا دې خوا کوي یو نښه ورله راولېږه الله وی زه نښه هم درلېږم ټینګ یې کا د ټینګېدو قوم نه دی بني اسرائیل ټینګ یې کا یو نښه درلېږم هغه تابوت چې کوم ته هغه کافرو وړی و تختولی و تی او په هغې کې هغه تبرکات پراته د تورات نسخه پکې پرته ده او د ابراهیم علیه السلام او د آدم علیه السلام صحیفې پکې پرتې دي او د مختلفو پیغمبرانو تبرکات پکې پراته دي هغو کافرو ځان سره وړی او کافرو بیا ډېر خیال ساته ځکه هغې کافرو به هم ځان سره دا ګرځو په جنګونو کې نو چې په کوم ځای به ورتلل نو کامیابي به مونږ ته الله داسې وکړه چې هغه تابوت هغې پورې الله سپېره کړ هغوی خدای سپېره کړه چې کومه علاقه کې تابوت پروت و نو په هغې کې وبا ولګېده هغې ویره دا جوړ د دې چل دی دا هغې قوم ته وړو چې هغه قوم ته یو هلته بیماري خوره شوه وی هغې قوم ته وړو بل کلي ته یو هلته بیماري خوره شوه خو دا لرکول پکار دی چې ویې سوځو ماتې کو وی نه ګورې وسوځویم او ماتویم ما ځکه د پیغمبرانو تبرکات دي پکې خو داسې به وکړو د خپل کلي نه به یې چېرته بل خو چېرته به یې وړو وی داسې وکړې یو د غوا ریړی راوسته او دا صندوق یې په هغې کې کېښوده
او د بني اسرائیلو طرف ته یې وله مخه ورکړه ځای ورسره ما ویې شړی بس دا به هغې کره ځي را په مخه د هغوی پر یوه کې واچوه تابوت پکې پروت دی او را روان دی شپه ده هغه هغوی نیغ راغی او د تالوت د دروازې مخکې ودرېده نه مخکې قدم او نه وروستو قدم خلک چې را پاڅېدل شمیل علیه السلام ته یې وویې د تابوت خو دغه دی راغلی دی صندوق هغه خو په هغه هغوی ریره پروت دی او د توالوت د دروازې مخې ته ولاړ دی نه هغوی مخکې دي نه وروستو ویې دا نښه شوه اوس منې وی اوس یې منو بس اوس خو ځکه منو چې نښه راله او اوس به دا صندوق هم مونږ ځان سره ګرځو چې مونږ حمله کوو نو مونږ له به الله کامیابي راکوي لکه زمونږ مشرانو چې به دا ځان سره ګرځو الله به کامیابي ورکول طالوت یې وله بادشاه مقرر کړ هغه ته یې صندوق ځان سره واخله او لښکر واله ورځه په د عمالقو جهاد ورسره وکړه دې مخیار و ده وې چې دا خو ما ته معلوم قوم د بني اسرائیل دی خوار دی تېښته کړې ده دا خو نران نه دي هسې نه چې څه پکې کلک هم شته مضبوط هم ایماندار هم شته خو جنګ کې دا قاعده ده چې یو قسم منډه وال د نور وړه خویې نو که دې کې د لس شلو دېرشو کسانو منډې والې خو زمونږ به هم زړه خور کي نو هغه پې یو تجربه کوله یو نهر و په هغې تېرېدل چې جهاد له تلل د هغه کافر او جابر بادشاه د هغې قوم د جابر بادشاه دغه زمانه کې جالوت نوم و د هغه جنګ له تلل نو چې هغې له تلل نو ده پې یو شرط ولګو هلکه یو شرط در باندې لګو وی ما سره به جنګ له هغه سړی ځي چې په دې نیر پورې وځي خو د نیر نه صرف یو چونګ اوبه څکي او باقي به نه څکي یو چونګ به څکي او که چا زیاتې اوبه وڅکلې ګولی به ځان سره نه پرېږدم او تلې هم را سره نه شي ګرمي وه وی چې دا سړي دامن په نیر ور پرېوتل بس شروع یې پرې وکړله هر یو خېټه وپړسوله په اوبو باندې لږ غوندې که او 80,000 لښکر و څومره و 80,000 خو د دنیا لښکر په نیر ورلله او خېټه شنه خېټه کړه او ښې اوبه یې وڅکلې او صرف یو څو کسان په شمېر پکې پاتې شو 314 چې هغې د هغه خپل بادشاه په حکم عمل وکړو یو چونګ یې بې راواغستې اغوستې او چې نیر نه پورې وتل نو چې چا اوبه ډېرې څکلې وی بیا تږي و د خدای شان دی ګرمۍ کې چې اوبه څومره ډېرې سړی څکي که نه نو هغه مړه نور هم تږي کېږي بیا پنیر راغوټه شو بیا بیا وڅکلې چې پورې بوتل بیا به رالل پنیر به راغوټه شو اخره کې طالوت ته وایي مونږ خو د تلو نه یو دا خو ډېره ګرمي ده او بلا به مو څکلې مونږ خېټې چوي مونږ مزل کم ځای کولی شو او هغه 314 کسانو وی چې مونږ ستا په خبر عمل وکړو یو چونګ به مو څکلې تنده مو لږه سړه شوه مونږ کې د تلو طاقت شته دا نور نران پاتې شو 314 ځان سره نبي علیه السلام فرمایي بخاري شریف کې حدیث د بدریینو مطالع وی زمونږ شمیر د بدر د صحابو د طالوت د لښکر برابر دی د طالوت د لښکر شمیر هم 314 او دا هم 314 چې مخکې لاړل دي خو شنه خېټه پرېوتل مونږ د کار نوي صاحب خېټې هم پړسېدلي دي دا د جنګ ورځې نه دي دا ګرمي ده او تاسو وی بدبختو لو جهان نه 314 سوی هغې دعا کوي ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین یا الله مونږ له استقامت راکړي که مونږ ته هر څومره تکلیف پېښېږي خو چې مونږ صبر راکې پیدا شي استقامت خپې کلکې کې چې اونه تختو او الله د کافرو مقابله کې امداد به هم ته کې دونه مزیداره دعا امداد به هم ته کې او بیا دې خپل طالوت ته وایي مخه پکېږه کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله اذا الله امداد وي کنه نو کله وله ډله هم په لویه ډله باندې بري ونی مونږ له به الله امداد راکوي طالوت لغټ شو چې ځکه دغه د زرګاو لښکر رانه پاتې شو خو پاتې ښه دی داسې هم د جنګ نو دا به تښتېدل دا 314 هم خویول دا اوس مضبوط کسان پاتې شو جالوت چې راغی میدان ته 100,000 فوج ورسره 100,000 او ښه مضبوط جوش کې رالل چې ښه بني اسرائیل خو ما تتر بتر کړي زما مشرانو د دې خو مونږ کتابونه او جوماتونه او مدرسې هر څه روان کړي دي دا خو مونږ ختم کړي دي دا بیا راشته شو راته او دې ته خو هم اطلاع وه چې اتیا دي خو چې ویې کتل نو قوم ته یې وملیدې زما روب نو ټولو تښتېدل او دغه 200-300 پاتې دي او دا به هم داسې نه وجنی دا به جمدي نیسو او دې ته به مونږه چل ښو دا به مونږ د دې ټولو دپاره د عبرت نمونې ګرځو علالو به جمدي به نیسو او دا ټول به پرې یارو خو جالي ډېر پهلوانه مورونو ډېر پهلوان او ډېر بهادر و هغه زمانه کې خو ډز به د پهلوانۍ جنګ به د پهلوانۍ به توره به ورسره و مخ به یو بل سره جنګېدل
پهلواني به یې پوره داسې خو نه چې دله د نه ټوپک په ترخ کې نیولې دی او پټ ډزو کې وتښتې دا جنګ نو توره به ورسره وه هغه به میدان اوړه چې کم به ښه مضبوط پهلوان به بهادر به جالوت میدان کې راووته او دې بني چایو ته وایي تاسو ته ستاسو نیکونو ته زموږ نیکونو سبق نه دی ښوولی تاسو بیا راووتی میدان ته بیا در کې ساو شوه جنګ د سره نه کوو نیسو به او داسې به م نیسو چې تاسو نه به موږ د عبرت نمونه به ګورو او جالوت چې کوم بادشاه دی زورور هم دی په دوی باندې دا خبره سره مو شو دلته طالوت الله ته سوال وکړو یا الله هغه یو لک دي او زما دا خو 314 دي الله موږ ستا په لار کې جنګېږو که مړه شو نو شهیدان به شو او که جمدي پاتې شو غازیان به شو د مجاهد څه دي خو الله ته به راسره امداد کې او یو اعلان یې وکړو وی زما په لښکر کې چې چا هم جالوت مړ که فتح به الله موږ له راکوي نیمه بادشاهي به م ورکوم او خپله لور به م له ورکوم نیمه بادشاهي به م ورکوم او زما لور شهزادګۍ هم ورته پنې کوي دا اعلان دی حضرت داود علیه السلام دغه وخت کې په دې لښکر کې دی او چې په لاره ته د مفسرین لیکي ځان سره کاڼي واغېښتل یو څو کاڼي را واغېښتل او هلک دی د شپږ وروڼو سره ملګری دی شپږ وروڼه یې په دا جنګ کې وي پلار یې په دا جنګ کې وي او ده ته پلار وایي چې بچې ته خو کشر یې ته شاته ودرېږه وایي نه بابا دم د جنګ کې شرکت خو وایي ګوره شپږ وروڼه دي پکې دي وایي نه خو چې جالوت راووته او دا خپل زور وباسي او دا چغې وباسي او په مسلمان دبه وکړي ده پرې ورغر وایي او چې غدار یې پرې وکړه او هغه داسې و چې د سر نه خپو پورې په وسله کې پټ و او چې غدار یې پرې وکړه دا سر پرې ولګېد مردار پرېوت داود علیه السلام مسلمانانو وی الله اکبر او چې هغې قوم یې وکتل جالوت خو د مرو پردید او په یو غزار باندې مړ شو نو دا قاعده ده چې مشر مړ شي د کشرانو خپې لږې غوندې وښویږي دې خوا پې دې نورو حمله وکړه الله داسې وکړه چې جالوت لښکر له مضبوط شکست میلاو شو څوک مړه شو څوک خو تښتېدل وقتل داود جالوت واتاه الله الملک الله وله بادشاهي ورکړه طالوت ورته وایي بس ستا سره زما فیصله شوې ده زما لور به م تاله در کوم بادشاهي رستا شو هلته وله بادشاهي میلاو شوه د بادشاه لور ورته میلاو شوه دلته پروردګار ورته پیغمبري ورکړه لومبې په مخ د ځمکه چې بادشاه هم وي پیغمبر هم وي هغه حضرت داود علیه السلام بادشاه هم شو پیغمبر هم شو دې نه مخکې چې بادشاه به پیغمبر بنو او چې پیغمبر به بادشاه بنو الله فرمایي آتیناه الحکمة څنګه دی ما وله علم او پیغمبري ورکړه حکمت مې وله ورکړه او ما وله بادشاهي هم ورکړله بادشاهي دواړه ورته میلاو شو راغې بني اسرائیل یې رایوځای کړل په بني اسرائیلو کې یو قوت او یو طاقت پیدا مضبوط لښکر یې پروردګار هلاک هم 314 او د نبي علیه السلام د بدر چې کوم مجاهدینو هغه څومره و هم 314 بالکل دغه مجاهدینو خبر رښتونې شوه چې بعضې وخت کې وړله چې د الله امداد او د الله توفیق ورته په لوی ډله باندې زور ورکېږي او غلبه کوي الله وله نبوت او بادشاهي ورکړه اوسېده دا د موسی علیه السلام نه 1500 کاله پس دی تېر شوی دی 1500 کاله پس او د ابراهیم علیه السلام په نوسو کې راځي ګوره د نبوت په خاندان کې دی د یعقوب علیه السلام ډېر یهودا د هغه نوسې دی د هغې په اولاد کې راځي یعقوب علیه السلام په 12 زامنو د یهودا په اولاد کې دی او د یعقوب علیه السلام د پلار نوم اسحاق علیه السلام او د اسحاق علیه السلام د پلار نوم ابراهیم علیه السلام د هغې اولاد کې او پروردګار والله عمر هم زیات شو عمر عجیبه طریقې سره زیات شو ګوره بادشاهي میلاو شو پیغمبري میلاو شو عمر یې لږ د شپېته کاله د الله په علم کې په فیصله کې حدیث پاک کې راځي چې د آدم علیه السلام د دې شانه الله تعالی کله د هغه بچي راویستل مخامخ یې ورته داسې ودرو د دې سرو میږو په اندازه پوټینې شکل یې ګوره د انسان و خو په مقدار کې د دې سرو میږو واړه مخامخ یې ورته ودرولو نو آدم علیه السلام دې تپوس کوي وی من رب دا څوک دي من هؤلاء الپروردګار وی دا ستا بچي دي تر قیامته پورې چې به پیدا کړي نو په هغې کې د بادو د تندو نه رڼاګانې ختې روشنایانې وي پړقې دي وی الله دا پکې څوک دي وی دا پیغمبران دي که ستا په دې اولاد کې د یو کس د تندي نه په ډېره لویه رڼا خته داسې ډېر چمک وه او ډېره برېښنا یې کوله وی الله وی په دې پیغمبرانو کې د یو کس د تندي نه خو ډېره لویه رڼا خېږي دا څوک دی لهذا ابنک داود ستا نوسې د داود علیه السلام نه د خوښ شو په هغه دی نو تپوس ترې کوي وی الله عمر دې وله څونه مقرر کړی دی څونه عمر دې وله یې ښودی دی وی 15 کاله
نو چې آدم علیه السلام خپل عمر ته وکتل چې زما خو 100 کاله 1000 کاله دی او ده ته یې وکتل چې دا خو شپېته خو ډېر معمولي پوټې غوندې شی دی وی الله عمر ولا زیات کړه 80 کاله ډېر کم دی ډېر خشته ښکلې پړقېږي چمک وي ولا زیات کړه وی نه ما چې چاله څومره عمر مقرر کړی دی هغه به یې د هغې نه پوټې زیاتوب ونه کوم دا د الله فیصله ده چې څه مې مقرر کړی دی هغه عمر به نه پوټې زیاتوب ونه کوم نو حضرت آدم علیه السلام خو کل عمر ډېر وی الله که زه وله د کل عمر نه لږ غوندې ورکړم وی انته وذاک دا څومره د خبر ده که ورکې ورکوله وګوره یاد وساته که د خپل عمر نه دې وله عمر ورکړه نو ستا به کمیږي ما چې کومه فیصله کړې ده همغه به لکه یو سړی جومات ته 1000 روپۍ راوړي او دا په دې 3 کسانو تقسیم کا او یو کس وي چې د یو له پکې زیاتې ورکړه او وایي وروره ما هم دقه 1000 دي اوس که ته زیاتې ورکړې خپل حصه وله ورکړه الله وایي زما د عمر فیصله هم حقه ده که ته وله زیاته ورکړې نو آدم علیه السلام ګورې ستا د عمر نه به کمیږي خوښه دې خپله ده وی رب زده من عمري 40 سنة هغه خو د عمر شروع هم نه دی که نه لکه لا خو په جنت کې د دنیا ته خو راغلی هم نه دی او 1000 کاله خو هغه ته ډېر لوی شی ښکاري نو بس هغه وی زما د عمر نه 40 وله ورکړه پروردګار 40 کاله عمر حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آدم علیه السلام کله دنیا ته راغی او الله خو ورته ویلي چې عمر به دې 1000 کاله 40 کاله پاتې شو ملک الموت وله راغی وی ستا ټیم پوره دی و ټیم کوم ځای پوره دی شمېر دې کړی دی یو که نه الله را لېږلی نو الله به شمېر کړي وی داسې کار دی چې زما عمر کې اوس هم 40 کاله پاتې دي ما ته الله 1000 ویلي 40 کاله مې عمر پاتې دی ما یو ورځ شمېرلې ده ملک الموت الله ته رجوع کړه چې الله خو داسې وایي ورته یاد کړه چې ستا 1000 و خو 40 د داود علیه السلام له ورکړی دی راغی وی ولې تا خپل نوسي ده داود علیه السلام له 40 کاله نه دي ورکړی وی نه ما نه دي ورکړي نسیه وجحه ده ایری ویر د هغې زمانې د هغې دغه دار داسې مثال دی د هغې علاقې لکه سړی چې خوبې دي بعض انسان ته خپل خوب یادي او بعض انسان ته خوب یاد نګیري نو اخو د بلې دنیا معاملې وي نو آدم علیه السلام ته یاده نه وه دا خبره قرآن کې الله پخپله وایي وی یېرې مو او انکار یې وکړو وی د اولاد نه وي ځکه خبره یېرېږي او انکار هم کوي یېره په انسان غالبه ده که او در انکار وکړي وی ما خو نه دي ورکړی وی تا ورکړي دي چې کوم وخت کې هغه میثاق او وعده و د شانه مې دله بچي راوویستل تا دله 40 کاله ورکړي دي اوس قصه دې خلاصه ده نو آدم علیه السلام ته یو سکند صبر ونه شو 40 کم 1000 کاله باندې د هغه نه ساه لاړه او د داود علیه السلام عمر څومره شو پوره 100 کاله شپېتې خپلو 40 وله ده نو داود علیه السلام ته څو څیزونه میلاو شو ورونو درې بادشاهي میلاو شوه د بادرۍ د وجې نه مفتو کې نه بادري وکړو یو لوی کافر یې مردار کړ او د هغې په مقابله کې رب العالمین ورته پیغمبري ورکړه او د آدم علیه السلام د عمر نه هغه وله د خپل عمر نه مخکې نه 40 کاله سنبال ښودو چې دا ده او پروردګار ورسره یو احسان بل هم وکړو یو کتاب یې نازل کړ زبور تورات خو و ګډوډ شوی و نو نوي کتاب الله دې راولېږه زبور او ده بیا صاحب تلاوت کو او داسې تلاوت به دله زبور کو ناشنا تلاوت د نبی علیه السلام په صحابو کې یو صحابي دی ابو موسی اشعري رضی الله عنه دا هغه ډېر خشته وه دومره خشته اواز و چې کله ابو موسی اشعري رضی الله عنه تلاوت کو رسول الله مبارک به ورسره سر لقو ای ابو موسی وی داسې خشته مزیدار اواز الله درکړی دی لکه د داود علیه السلام اواز چې څنګه و پیغمبر علیه السلام د داود علیه السلام د اواز صفت کوي لحن داودی هغه په شان خشته اواز الله درکړی نو د داود علیه السلام اواز څنګه مزیدار او خشته و چې کوم ځای به تلاوت د قرآن شریف کو نو غرونو به هم ورسره زبور وي کاڼو به هم ورسره زبور وي او مرغۍ به رالې په دې هوا کې به یې وزرې والې او ولاړې به وي او څاروي به ورته راجمع شي هغوی به هم ورسره په هغه تلاوت کې مصروف او چې ځنګل ته به لاړ په ځنګل کې به یې د زبور تلاوت کو د ځنګل د اونو نه به هم د زبور اواز وته دې ته تلاوت وایي موږ څه اواز دی موږ خو لاول اوازونه خراب دي خشته نه دي او که خشته اواز هم د چې نو په مانځه کې یو غړد وباسي لرې ووایي ښکلی اواز سره مزېدار اواز سره تلاوت د قرآن شریف کوئ لږ کوئ خو ښکلی کوئ یو پو تلاوت وکړه یو رکو تلاوت وکړه خشته اواز سره وکړه مزېدار اواز سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم وخت کې پیغمبر تلاوت کوي پیغمبر د قرآن شریف
او په خشته اواز یې کوي الله ولا داسې توجه ورکوي چې دونه توجه بل شي ته نه ورکوي ښکلی اواز د الله لوی نعمت دی الله دې زموږ نصیب نو لږ تلاوت خو په ښکلي او خشته اواز سره نو داود علیه السلام چې به کم وخت کې تلاوت د زبور کو او زبور بیا کتاب عجیبه دی زبور ټول د الله ثنا او صفت دی هغې کې احکام نشته احکامات ټول د تورات دي تورات په احکامو به عمل کوو زبور کې ټول د الله ثنا او صفت نو کې د بره زبور تلاوت شروع کړو نو مارغانو حیواناتو او سی به د کانو د بوټو دی به ورسره بنګار کوو لکه یو سړی تلاوت کوي که نه او هغه تلاوت یې چا له خوند ورکړي نو هغه هم پړه کې رو پټ پټ ورسره لګي یا به شیرجان کله نعت وایي که نه او چا له خوند ورکړي نو هغې ورسره هغه کله یې رو په قلار قدیم کله وایي لږ وایه راسره څه نه نو هغه لا ښه خوند شروع شي دا خدای ولې شوم دی مونږ ته نه وایي نعتون بهر کې هغه داسې خشته اواز الله ورکړو او الله ولا طاقت څنګه ورکړی نبی علیه السلام په خپله فرمایي حدیث کې راځي څه منګله قصه نه ده وایي چې نوکرانو ته به یې حکم وکړو چې دا زین راته اس راته بار کې نو چې هغې به هغه اس باندې قطع چوله او زین به یې پې برابرو نو ده به تورات د زبور ختم کړی و بیا دومره ساعت کې شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې دی هغه به په 6 ګنټې کې قرآن شریف ختمو 6 ګنټې نو صاحب د هندوستان او د علاقې علماو او قاریانو دا کې تکلیفي شي 6 ګنټې کې نبي علیه السلام خو فرمایي 3 ورځو نه مخکې به ختم نه کړي 6 ګنټې کې څنګه ختمې هغه د هغې قرآن شریف ځان سره لاس کې ونیو او د مازدیګر مونځ چې وشو نو ده شروع وکړله الحمدونه شروع وکړه الحمدلله رب العالمین د ماښام بانګ یې نو ویلې کې ورناست یا قرآن شریف ورو هغې ورته وی او د قرت د اصولو مطابق قاریان او علما ورته ناست دي هغې ورته وی ته ویلی چې دا ستا کرامت دی نور چاته د اجازت نشته نو د داود علیه السلام په پیغمبرو د هغه خو دا معجزه وه معجزه ویلې ده چې د عقل نه بار کار به پرې د پیغمبر نه صادري نو چې هغې به ورته په اس باندې کت او دین برابرو او دی به ورته ختن تورات زبور به ختم کړی دی د اواز خشته والی عبادت به څنګه کو نو چې نبی علیه السلام د کوم عبادت صفت وکړي نو هغه د صفت قابل یې کړه نبی علیه السلام فرمایي ویره داود علیه السلام مونځ ډېر مزېدار ډېر اعلی صحابه د الله رسول څنګه مونځ یو وی د شپې نیمه به خوب کو رومبې نیمه ایسا لکه 6 ګنټې شپه کو مثلا 6 ګنټې نو 3 ګنټې خوب 2 ګنټې به پاسې د الله عبادت به وکړو نو بیا اخیری ګنټه به بیا خوب خو چې سهار لپاره دمه شي 3 حصه به د شپې عبادت او د کور خاوندانو باندې به څنګه عبادت کو ده به وی زما دا عادت دی او دا مې طریقه ده چې زما په کور کې داسې وپیم نه کې د الله عبادت پکې نه کېږي نو خلکو باندې نمبر یې ښودی بچې ته به د سهار نه د 10 بجو پورې د سبا نه عبادت کوې بیا به ته نه کې دا بل به کوي بیا به ته نه کې بیبي به کوي بیا به هغه نه کوي لور به کوي یعنی 24 ګنټې 40 ګنټې به د په کور کې د الله عبادت کېده علما په کور کې داسې وخت تېر نه شي چې د الله عبادت پکې نه کوي او روژه به یې څنګه روژه نیوله نو ګوره رسول الله مبارکې صفت کوي نبی علیه السلام فرمایي بهتره روژې د داود علیه السلام روژې وي یو ورځ به یې روژه وه بله ورځ به یې کوجه وه بیا یو ورځ روژه او بله ورځ کوجه دا غوره دي سړی پرې تنګېږي هم نه او ډېرې روژې نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوم روژو د کوم مونځ صفت کې په هغه قابل دی چې صحابه به نبي علیه السلام نه تپوس وکړه د الله رسوله مونږ به څنګه تهجد وکړو د داود علیه السلام طریقه دغسې وکړی او صاحب روژه څنګه ونیسو صحابي به یې زه خو ډېرې نیوی شم وی د داود علیه السلام د روژو نه بهترې روژې نورې نشته یو ورځ روژه او یو ورځ کوش نو پیغمبري میلاو شوه بادشاهي میلاو شوه زبور میلاو شو ښکلی اواز ورته میلاو شو عبادت به یې کو او ورځې به یې تقسیم کړی یو ورځ به د الله عبادت وي دا مې د خدای ده دې کې د بل چا کار نشته بادشاه هم خو دا مې د الله ده یو ورځ به یې د خپلو بچو سره وخت تېراو دا مې د ما د بچو تربیت وکړم بچي برابر کړم د بچو اخلاق ټیک شي او د بچو سره چې سړی ناست وي نو خوند نه کوي او یو ورځ به جناب د رعیت دپاره ورکول چې تاسو راځئ چې د چا څه قسمه کار یې راځي په دغه ورځ به دغه کار کوم دا به یې تقسیم کړو الله ورسره یو احسان بل وکړو د زغرو د جوړولو چل یې ورته وښو قرآن کې الله فرمایي والنا له الحدید اوسپنه نو اوسپنه کې سړی لوړ لواري کوي خو په اور کې ږدي او څټک وله رابروي او پلکونه وله رابروي نه لوړ نو چې دا پلکونه دی وایي الله ورته اوسپنه داسې نرمه کړې وه چې په لاس به یې تاوله راتاوله کلکه اوسپنه ګوتو کې به یې نیوله او تاوله به او چې څومره به یې نری کوله نری کېده به نو زغرې به یې جوړول
زغره په تاسو په دې جیبګړو کې به کتلې وي د اوسپنې کړۍ جوړې کړې وي هغه په جنګ کې استعمالي ځان ته یې واچي چې توره پې سر نه کوي نو هغه زمانه کې لواري زغرې به وي هغه به درنې هم وي خلک به ورسره ګرځېدي هم نه شو ده به ښه مزېداره اعلی زغرې جوړولې او مزېدارې طریقې سره نرې اوسپنه او نرمولې به به یې خرڅولې دې دپاره به یې دا کار کو چې زه د بیت المال باندې بوج نه شم او د خپل لاس ګټه وخورم بیت المال مال به یې نه خوړ د خپل لاس په ګټه به یې خپله ګزاره کوله لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفه شو د به کپړه خرڅوله نو تارونه یې په اوږه بازار کې روان و خدای مو بخښه کپړه خرڅو تجارت یې کو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورغې مټې ونیو ابوبکر څه کوې وی دا کپړه بازار کې خرڅوم وی د مسلمانانو کار به څوک کوي چې ته دا کپړې خرڅې نو وی زما بچي به څه خوري دا نه خرڅوم وی راځه مونږ د بیت المال نه تنخواه مقررو نو بیا کېنه و د بیت المال نه وله تنخواه مقرر فه او څومره تنخواه یې وله مقرر فه دونه یې مقرر کړه چې د ابوبکر او د هغې د بچو پې ادنا ګزاره کېده ټوټې غوندې نو حضرت داود علیه السلام ته الله د زغرو د جوړولو چل وښو قرآن کې الله وایي اوسپنه مې ورته نرمه کړه بغیر پلک او سټک او د اور نه به ورته اوسپنه نرمېدله او د هغې نه به یې زغرې جوړولې او خرڅولې به او د خپل ځان او د بچو ګزاره به یې په هغې باندې کوله د الله احسان شو ول الله احسان کوي بیا که نه چې ته الله ته ځان نږدې کړې الله به در سره احسان کوي الله به درته هر څه آسان کړي یو ځل په کور کې ناست دی رکې دا راله یاره وایي ما غوندې عبادت دا به په مخ د ځمکه بل څوک ونه کړي خبره یې ټیک وه غلطه نه وه لکه پیغمبر دی د پیغمبر په شان عبادت په امتي نشي کولی او بیا مونځ او روجه او ټول کور کې یو شان عبادت خو الله ته دا خبره خوښه نه شو بعضې وخت کې یو خبره ګناه نی خو د پیغمبر د پیغمبرۍ د شان سره مناسب نی الله وی ښه دا دې څه وویل رونو حدیث پاک کې راځي که عبادت کې نو ځان ته به نسبت نه کوې چې دا زما کمال دی چا ته به نسبت کې الله ته هغه انسان چې هغه وی الله ما د لمونځ وکړه ما د روجه ونیوله ما خو صدقه ورکړه ما زکات ورکړه ما حج وکړه الله ورته څه وایي ما نه تا څه کړي دي دا خو مال ما درکړه نو ځکه تا صدقه ورکړه که ما مال درکړه ځکه دې حج وکړه تا پکې څه دي او که ته مونځ کې او روجې نیسې نو ما د خپل اندامونه درکړه سترګې مې درکړه پوزه مې درکړه غوږونه مې درکړه لاس پې مې درکړه او عقل او دماغ مې درکړه که ته ما لیونۍ پیدا کړې وي او په لاسو پو مې ګوټ شل پیدا کړی وي ستا پلار به مونځ کړی تا مونځ کولی شو تا روجه نیولې شوه خو زما امداد او دا حقیقت دی دا خو د الله امداد دی چې په اندامونو روغ په عقل روغ نه زما عبادت کې نو ساوی چې ما عبادت وکړو الله په دې خفه کېږي او چې کوم انسان داسې ووایي یا الله ما خو یې صدقه نه راکړې دا مال خو تا راکړې زما څه مونځ دی زر زر مې وکړو زما څه روجه ده ما که حج وکړو خو تا مال راکړی دی دا خو زما کمال نه دی الله ورته څه وایي بنده وایي دا څه تا کړي ما خو تا کړي لاس پې تا ولقول پیسې تا راوارشتې د حج نیت خو تا وکړو ای بنده دا تا کړي دي ګوره زه په عاجزۍ الله خوشحاله شو د هغه بل په معمولي رویه باندې الله خفه کېږي الله چې خوشحاله په څه به یې خوشحاله په عاجزۍ او چې خفه کې نو کبر کوه په دې به خفه کېږي نو داود علیه السلام کبر نه دی کړی حقیقت خبره یې وکړه پیغمبر دی د پیغمبر په شان عبادت بل څوک نشي کولی الله ته خوښه نه شو کم هر وس چې د ده د عبادت و کور کې ولاړ دی په عبادت په دغه ورځ به ده فیصله کړې وه دروازه به یې بنده کړې وه جرنده به وه د قلا دروازه او په هغې به پولیس ولاړ و د هغه زمانې چې کوم پولیس یا فوج و چې څوک به ماته نه پرېږدي هېڅ څوک به نه راځي ولې ما د خلکو دپاره جدا ورځ مقرر کړې ده او کور بیبیانو ته به تاسو هلته عبادت کوئ چې زما عبادت کې هېڅ قسمه خلل لا نه شي اوس دی لګیا دی خپل عبادت کې 2 کسه ورته ور وغړېدل 2 کسه ورغلل خصمان قرآن کې الله وایي څنګه یو پسې تصور په المحراب دی کې څنګه یې ور وغړېدل چې ور وغړېدل داود علیه السلام اوس او جګړه چې چا په میان کې جګړې نو شور هم کوي یو بل ته وایي په ما ظلم دی بل وایي نه ظلم نه کوو شور جوړ شو داود علیه السلام په مانځه کې وایي چې دا څوک راغلل زه راغلل ډاکوان دي ته په کومه راغلل دروازه خو بنده ده ته په کومه راغلل او دا شور د سره بس هغه مونږ د هر څه مختصر کړ په دې باندې پرېښودی ته ویې وروړه څوک او پریشان هم شو
چې ګیر چاپېره د قلا نه خو زما پوځ پولیس ولاړ دروازې بندې دا په کومه لاره او دا څه شورې جوړ کړه هغې ورته وې یېرېږه داود علیه السلام یېرېږه مونږ دوه کسانو یو بل سره جګړه ده تا له هم فیصله راوړې چې مونږ له فیصله راوړو په کومه راغلی یاره ستا هغه پوځ پولیس څه پرېښول په دیوال راوړو خدای پاکه تا نصیب خلک په دیوال راوړېدل وې څه فیصله م راوړې ده یو ورته وایي د ده یو کم 100 ګړې چیلې دي زما یوه ده دې ما ته وایي چې دا یوه ماله راکړه چې د ما سل شي دا ظلم کوي که نه ما دا ظلم کوي او یسروره په خبره کې هم زورور دی ما ته په یو به ته څه کې او زما خو یو کم 100 دي د ما شمېر به پرې پوره شي او چې بار خلکو له ځینو خلک هم د ده مرسته کوي او دا قاعده هم د نس زورورو ته د دې خلکو خلک ملګري وي د غریب خبره زورچته و زورور دی خبره زه خلک چې چاته ور مخامخ کېږو یې ورکوله که نه خو یو چې دی څه څه کوې او چې بل چاله ورځو راځه په پلانکي پیسه ده کو هغه مو یو کن دا خو رښتیا وایي یو چیلی ده څه پکې ورې کتل تعالی راجو د خدای پیغمبر یې که مونږ علیه السلام داود علیه السلام پوه شو او دا خو انسانان نه دي دا خو فرښتې دي په دیوال د پاسه انسان کوم ځای راوړېدی شي ما نه غلطي شوې ده ما وې چې د ما په شان عبادت څوک نه شي کولی الله دا دې پوه کړم چې دا څومره ټایم دې ضایع شو دې کار بې ځایه غوندې مسله در لرل بعضې مفسرینو یو بله خبره لیکلې هغه ټیک نه ده ټیک نه ده وی د ده یو کم 100 بیبیانې وي وینځې وي او یو بل یو کس و هغه سره یو وینځه وه نو داود علیه السلام هغه ته وایي چې دا یو ماله راکړه نو الله ورله دا فیصله راولېږله نو هغې وی چې دا یوه چیلی چې ده دا دله ورکړه دا ظلم دا خو زیاتې دا خو هغه هم زیاتې ده چې هغه نه هغه یوه وینځه غواړه خو دا خطپره خطا ده ښه دا ټیک نه ده د پیغمبر په شان کې دا خبره ګستاخي او نه پیغمبر داسې کولی شي فخر راکعا واناب بس پوه شو چې دا خو الله په ما ازمایش وکړو په مې امتحان وکړو بلا وخت مې دا د عبادت نه ضایع شو دا خو که زه ځان له عبادت کوم خو د الله توفیق دی که الله بادشاهي نه وراکړې نو ما ځان له عبادت کولی چې پولیس به زما څوکۍ کوله فوج به زما څوکۍ کوله ما په قلا کې عبادت څوک پریوت الله ته په سجده ویې جلل دومره یې وجلل دا سواوي زموږ یو کتاب دی د جلالین شرحه ده هغه لیکلي دي وایي که د ټولې دنیا اوښکې را یو ځای کې د داود علیه السلام اوښکو ته به ونه رسي او چې د داود علیه السلام او د ټولو انسانانو اوښکې را یو ځای کې د آدم علیه السلام اوښکو ته نه رسي دا څونه پټې خبره ده لیکن فورا الله ته په سجده پرېوته او په جړاو جلل به دومره یې وجلل چې د اوښکو سیلابونه به پرې بهېدل دې نه دا معلومېږي وروڼو چې په عبادت په خپل غرور او کبر نه دا به نه دی چې دا زما کمال یو روپۍ دې م چاله صدقه او خیرات ورکړه وایي دا د الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په څونه عبادت څو دا خپې مبارکې به یې وپړسېدې حتی تورمت قدماه حدیث کې راځي خپې به یې وپړسېدل نو حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها ورته عرض کوي چې د الله رسوله تو په الله پاک پیدا کړې هر څه درته معاف دي د دومره عبادت بیا ولې کوې چې دا خپې دې وپړسېدلې او جلل به ولې جوفه عزیز کعزیز المرجلې دې سینې به یې داسې اوازونه کول لکه کټوۍ چې په اور پرتې او هغه جوشیږي او خودکار کوي داسې به یې سینې اوازونه کول ټوله به به یې جلل رسول الله صلی الله علیه وسلم عایشه بیبي ورته عرض کوي چې دا ته ولې کړې تا خو الله مکمل معاف پیدا کړې او ته څه وایي افلا اکون عبدا شکورا نو چې الله دونه احسان په ما وکړو چې دې پاک پیدا کړم نو زه به د هغه شکریه نه ادا پکې شکر خو ادا کوم دی دې نه زیات ولا کوم چې شکریه ادا شي په مونږ الله څونه احسان کړی ټول مونږ الله مسلمانان پیدا کړي ټول وایي الحمدلله مسلمان وطن کې د مسلمان مور او پلار نه او د یو عظیم پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان دینه قط احسان د الله بل شته هغه روغ صحت به م پرېږدو هر څه به پرېږدو دا روحاني او دا دیني د الله احسان نو مونږ چې څه کوو د الله یقین وکړه که پوټې شکریه مونږ ادا کولی شو د الله دونه احسانات دي په مونږ باندې زه اکثر دا خبره کوم وایم که په جاپان کې پیدا وي نو مونږ به ګوتم بت رام کول که په انډیا کې چې د هندوانو په کور کې پیدا وي نو د خپل لاس جوړ شوي بت ته به م سجدې کول که په روس کې پیدا وي جرمني کې پیدا وي نو مونږ به خدای نه منم او که په اسرائیلو کې پیدا وي نو موسی علیه السلام او عزیر علیه السلام ته هم د خدای زوی وي او که په امریکا کې د عیسایانو په کور کې پیدا وي نو عیسی علیه السلام ته به هم خدای وي
شکر دی چې مونږ خدای دغه ځایونو کې نه یو پیدا کړی. دنیا به څه کې څو ورځې به د دنیا خشته وه او مال او دولت او موټر هر څه به سره وکړو، ټول عمر به د آخرت د ډمبرو لرګې و، ټول عمر به د جهنم ځای و. خو د خدای فضل دی دنیا یا او شکر دی د هر چا له خدای د ګزارش دغه ورکړی وي. دنیا لږه ده که ډېره ده خو په دې مطمئن یو د الله فضل دی چې په قبر کې او په حشر په نشر کې به مو انشاءالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم جنډه الله نصیب کوي. ولې په هغه مو ایمان دی، د هغه دین مو منلی دی، الله مو منلی دی. انشاءالله احسان دلته احسان وکړه هلته هم احسان دی. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت داود علیه السلام متعلق ځینې دا عبرت واخلې د مارو په عبادت به فخر نه کوي، هغه پوټې غوندې خبرو کوي، څونه امتحان او ازمایش پرې راغلی. قوم ته به لګیا او نصیحت یې کړ. هغه قوم چې دلته راجمع شو زمونږ د جمعې ورځ د عبادت وي د هغې د خالي ورځ وه. نو هغې د ایلې یو علاقه ده د دریاب په غاړه باندې د کوهي تور او د دغې علاقې سره خوا کې لوی دریاب دی، بحر قلزم ورته وایي. دغې بحر قلزم په غاړه باندې ایله کلی دی، دغې کې اکثر خلک د دې پاتې کېدل. نو د خالي پر ورځ یې پې ښکار بند کړی و، د خالي پر ورځ به ښکار نه کړی. نو الله پې امتحان کو، د خالي پر ورځ به دریاب کې کبان ډېر و، په نور ورځو به کم، په دې باندې کار بند و، یې نه به کوې. نو دې یو چل جوړ کړ، ډنډونه یې جوړ کړل، ډنډونه د دریاب په غاړه باندې. نو د خالي په ورځ به یې د هغې هغه ورخونه وویستل چې کوم ته اوبه ورته ځي. نو چې سکبان به دومره ډېر وي چې د اوبو د پاسه به نو هغه به هغه ډنډونو ته هم لاړل. نو ماښام مازدیګر به یې ورپسې ورخ بند کړ. نو سار به پرې رالل، نو کبان به یې چې راوویستل، ګوره کیلونه یې جوړ او جال به یې راوړه. جال د خالي په ورځ به یې جالونه په دریاب پې وغورځول. نو په دغه ورځ به یې په کبان نه رایستل. نو جال خو چې دې ور وغورځول نو کبان پکې بند شي که نه، د اتوار په ورځ به راخل نه هغه جال به یې راوړي. داود علیه السلام دوی دا ظلم مته وایي وی نه دا خو مونږ د خالي پر ګوره دلیل پیغمبر سره دلیل. بعضې وخت اوس مونږ سره هم خلک دلایل شروع، مونږ ته د قرآن حکم چې دا د الله د کتاب حکم دی، دا د پیغمبر حکم دی، صحت دلایل به سره شروع. نه کنه عقل مې دا و، زه خو دا ویم عقل مې دا و چې خدای نیکبخته د قرآن په مقابله کې ستا په دماغو سوټې پرتې دي. د قرآن مقابله کې د پیغمبر د وینا مقابله کې د انسان عقل څه شی دی؟ نو هغې داود علیه السلام سره باسونه شروع کړل چې نه نه خو الله په موږ کار منې کړی، د خالي خو موږ کار نه کړو، موږ خو د اتوار کړو کبان به اوس پیغمبر ته وایي چې دا ګناه ده مه کوئ. قوم څلور ځایه شو، یو قوم به ښکار کو، بل قوم به نهی عن المنکر کوله، امر بالمعروف کې دا به نه کوي، بل قوم څه زمانه خو دوی منې کول خو بس هغې پوه شو چې دا بدبختیان نه مني، بس هغې هم غلي پاتې شو. او بل قوم ته به داود علیه السلام چې نصیحت ورڅه کوي هغې وي زموږ خپل عبادت کوو که مني مني دی او که نه مني نه دی مني. چې خوند دې ونه کړو نو پروردګار ته بیزوګان او شادوګان هغه چې کم پغه دې خاموش پاتې و هغې نه هم الله بیزوګان شادوګان جوړ چې بیزوګان شادوګان دا لږ دریاب طرف ته نور ته ځان له شو داود علیه السلام نور ته وخواشېدې غریبه د الله عذاب هر کړ کې راځي چې ساره له ویې کتل نو ټول د بیزوګان او شادوګانو په شکلونو باندې او سرونه به یې قځول او اوښکې به ترې بهېدې د هغوی او د وطن خلک و اواز به یې فلان کي سر به یې خوځه او اوښکې به ترې بهېدې اوور ورځې جمدي اوور ورځې پس الله مردار کړ. بعضې خلک وي دا بیزوګان شادوګان د داود علیه السلام د هغې قوم اولاد داسې نه ده ښه کم قوم چې مسخه چې هغه د اوو ورځو نه زیات نه پایي د دې بیزوګانو شادوګانو په شکل الله هغوی مسخ کړي. لوی عبرت دی په دې کې زما وروڼو لوی عبرت یو به په لږ طاقت باندې ځان کمزورې نه ګڼئ لکه څنګه کې د طاعود طالوت د خپل قوم سره پاسېد الله وله بری ور کبر به نه کوې لویي به نه کوې او د پیغمبر مخالفت به هم نه کوې. حدیث پاک کې راځي پرون زمونږ حدیث سیر شو په ترمذي کې چې په آخره زمانه کې به درې عذابونه راځي درې یو به ځمکه شلیږي او خلک به پرې ننوځي او الله مونږ ته تېر کال خوله په دغه کشمیر او په دغه بالاکوټ او په دغه علاقو که داسې زلزله بله راغله او ځمکه وشلېده نو څومره کلي به څومره زرګونه خلک پکې ده او بل به شکلونه مسخه کېږي دا به هم راځي الله دې مونږ ترې وساتي. او دریم عذاب به دی چې د بره نه به پې د کاڼو د اوسپنو باران کېږي دا عذاب هم راغلی دی. دا بمونه او دا میزایل یې څه شی دی دا اوسپنې دي که نه د هغې باران کېږي که نه
نو دا یو خو لږ لږ وښودلی شو په مونږ ته په دې بالاکوټ او په دغه علاقو کې اسلام آباد کې وښودلی شو، نمونه وښودلی شو. او دا د اوسپنو باران هم در باندې کېږي په دې امت باندې لږ دی لا. او بل غټ عذاب فاتې دی چې شکلونه به خدای خبر چې د خنزیر حدیث کې دا حدیث ته چې په کوم شکل به بدلېږي، مسح لفظ راغلی دی چې د خنزیر په شکل به بدلېږي او که د خر په شکل به بدلېږي او که د بیزو په شکل او که د سپي په شکل. پروردګار دې چې دا ور ډېر غلط طرف ته روان د مسلمان ګناه انتها ته رسېدلی ده. زنانو کې دونه بې حیایي او دونه بې ستري عام شوې ده چې د هغې مثال نشته. موبایل دونه عام ده چې هلکان جینکې ټول ورته ګپونه یو بل سره لګي او ډیشونه او سیبه دا نور ګند او دا کیبل یې ورشئ وګورئ پېښور ته اسلام آباد ته د خلکو په وینځ د خدای یره نشته. عذاب به نه راځي په مسلمان، د عذاب کار مونږ په مونږ الله غصه کړی دی. الله دې مونږ د خپل قهر او غضب نه فهمه. نه ملا زمونږ نه خیال خلاص دی، نه جومات زمونږ نه خلاص شو، نه مشر زمونږ نه خلاص شو، نه تبلیغ والا خلاص شو، نه بزرگ خلاص شو، نه خانقاه خلاصه شو، نه سپینګیري خلاص شو او نه کشر او نه زنانه دا مونږ نه خلاص شو. هر سړی ځان ته د ټولو نه لوی سړی وایي او بل ته ګازر بولی متنخ کړ. خدای دې مو د خپل قهر او غضب نه رونه وساتي. نو داود علیه السلام متعلق دا یو د عبرت خبره شو. بیا غیرتي شو مرګ ول عجیبه مرګ راغی. ده به دروازه بندوله چې کله به د کور نه بار شو چې زما زنانه د کوره بارونه او چابیانې به زه سره وي چې زه نه یم چې ما کله بل څوک رادننه نه شي. یو ځل یې دروازه دې لنده کړه او بار ووت. چې بار ووته بیبي او بچي یې په خپل کور کې دي، دې کې سړی ولغې پورته ده. هغې چغې جوړې کړې زنانه و چې دا پردې سړی څه کوي، دا خو دروازه هم بنده ده او داود علیه السلام خو بار سړی د سلیمه که هغه راننوځي به چې سړی پردې څه کوي. په دیوال باندې خلک راوړېدل ګاونډیان او نور چې دا شور د سره وي پردې سړی ولاړ دی. داود علیه السلام په منډه راغی، دروازه یې په لوکه چې راغلو سړی په میدان وایي ته څوک یې چې زما کور ته راغلي بې زما د اجازه. وایي زه هغه کس یم چې نه مې دیوال بندولی شي، نه مې جرنده بندولی شي او نه مې د دنیا یو طاقت بندولی شي. بس پوه شو. وی مرحبا بملک الموت، ملک الموت وی او وی مرحبا دی هر کلی دی ستا ټیم پوره دی سملاستو روح یې ترې واخیسته الله علیه. او بلکې یو روایت کې راځي چې په سجده په عبادت باندې پرېوته، روح یې ترې اوچت سو. زما وروڼو لوی نه لوی سړی که بادشاه وي، بادشاهي یې څونه وه، داسې نه چې د پاکستان بادشاه و، هغه مصر، فلسطین، عمان، بحرین دا علاقه راونیسه چې نن سبا ته ورته ابوظهبي او دا علاقې وې، دا راونیسه تر د عراقه پورې او د ایرانه پورې د دې علاقې بادشاه و حضرت داود علیه السلام. نو خبره مې دې پورې پوله کړه لوی نه لوی سړی وي مرګ نه نشي بچ کېدی. په خپل عبادت به غرور نه کوې، عبادت هم کوې نو دا د الله تعالی فضل او د الله تعالی کرم. د پیغمبر د حکم عقلي دلیل به نه وی، نه دا خو داسې او داسې بس چې څه د الله د کتاب او د پیغمبر د حدیث و حکم دی ابه منېږي نه بیزو شادو بدله جوړ شي. او په خپل طاقت هم بروسه نه کوې، الله نه به سوال کوې نو لږه ډله مي لږه ډله و پروردګار والله په څومره مضبوطه بادشاه باندې او په څومره لوی طاقت باندې غلبه ورکړ او د الله امداد به رسره تو وکړه چې الله تعالی فرموره یا الله موږ د هر قسمه آفاتو بلیاتو مشکلاتو غمونو مصیبتونو نه په امن کې وساتي. خدای د خپل قهر نه وساتي، الله د خپل غضب نه وساتي، خدای د مصیبتونو آفتونو نه وساتي. یا خدای ټول امت د فتنو نه وساتي، ټول امت د مصیبت نه وساتي. د امت ټول په لوی مصیبت کې او په لویو پریشانو کې پروت دی او لوی غم کې پروت دی. الله دا زموږ د ګناهونو وجه زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړي او دا امت د نبي علیه السلام مبارک او خدای دا مسلمانان دغه مصیبتونو نه په عمل کې وساتي. خدای مریضانو له شفا ورکړي، قرضداران د قرض نه خلاص کړي، زموږ د خپل ذات او د خپل حبیب سره مینه پیدا کړي او الله تعالی د مصیبتونو د خصبونو د مسخې زلزلو د دنیا او د آخر د عذابونو نه په عمل کې وساتي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري نصیب کړي او د هغې د جنډې لاندې نجات ته بوتلی کړي.